چې بعضې ګناهونه داسې دي چې یو د والدینو بې احترامي ده دا الله آخرت ته نه پرېږدي په دنیا کې تا باندې خامخا قشان کوي کما تدین و تدان والدین سره یې څنګه وکړه قشان به سره خپل بچي کوي او د قشان باج علما فرمایي استادانو سره چا بد کړی دي په دنیا کې سره بد شوي دي او د قشان بدکاری زنا وې دا یو قرض دی چې چا سره دی بدکاری وکړه زنا وکړه نو ستا د کور نه به دا قرض پوره کیږي یا به ستا ښځه پوره کوي یا به ستا لور پوره کوي یا به ستا مور یا ستا خور نو د دې ګناهونو ځان ساتل پکار د خپل ځان دپاره د والدین احترام کول پکار د خپل ځان دپاره چې سبا به دقه شان بوډاکۍ ګمزم چې نن د بچو د خپل پلار څنګه خدمت کوي دقه شان به ستا بچي ستا خدمت کوي که خدمت دې کړی نو سیله به درته میلاو شي او که نه ډوک بوک دې کړی په سیټه شوی سترګې دې پټې کړي او والدین دې همداسې پرېښودي دقه شان به درته